کمپیوټري غاړو هم خپل بازار تر ډېره حده پورې پراخ کړی دی. بازي چې زده ده؟ و 3 رقم مې زده ده. ما خو یو رقم بازي لیدلې ده. 3 رقم بیا څه رقم ده؟ یو 10 رقم دی، یو 10 دی، بل بیا دنه په بو کې دنه ورکیږي. دا نوې ډیزاین چې تر اوسه بازار ته نه دی وړاندې شوی. او لیدونکو څو ډول ډیزاین سره تاسو جوړوئ په دې کارخانه کې؟ ډیزاینونه خو بیخي ډېر دي، تقریبا چې زه د خپل ډیزاینونو حساب درکړم در 300 ډیزاینونه اوړي چې ما خپله جوړ کړي. کله چې دا غاړه اغوستې او په بازار کې روان یې بیا ناکه چمونه به درڅه کېږي. سلامونه، د زما افغانستان لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست او ژوند به په خیر در باندې تېرېږي. زه نعت منیر یم او نن په کندهار ولایت کې راغلی یم د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک سیمې ته. قدرمنو لیدونکو، غاړې به مو ډېرې اغوستې. 2 رقمه غاړې موږ لرو، یو کمپیوټري دی او یو لاسي دی. خو اوس کمپیوټري غاړو هم خپل بازار تر ډېره حده پورې پراخ کړی دی. خلک یې خوښونکي دي، خلک یې رانیسي او کمپیوټري غاړې هم تر ډېره حده پورې خلک خوښوي. فرق دا چې په چیش کې دی. نور معلومات به د کارخانې مسؤل راکړي. تاسو را سره اوسئ، ویډیو در پای را سره وګورئ او دغه یوه نمونه بیا زه تاسو ته ښکاره کړم چې زما خوښ وسوله. دا د کمپیوټري غاړو ودرې زه به سم ونیسم. دا د کمپیوټري غاړو یا د کمپیوټر هنر دی. ډېر ښایسته غاړه جوړه کړې ده او ډېر ښایسته رنګ پر تور ټکور باندې ژړ رنګ کار شوی دی. نو که چیرې اجازه یې راکړه او روغ وه زه به د خپرونې په مابینځ کې واغوندم او که نه بله خپرونه به حتما په دې غاړه کې کوم. تاسو زما افغانستان د سره سبسکرایب کوئ او شیر یې کوئ. که چیرې مو ځنګوله ور کښېږله دغه یوه دانه غاړه زه هر سبسکرایبر ته ډالۍ کوم. رالو دا کارخانه کې یو ولاړو ډېر زیات ماشینان دي، لکه څنګه چې مخکې په اناونس کې وویله چې په یوه وخت کې ډېرې غاړې جوړي. فقط مې د دې کارخانې مسؤل کس را سره ولاړ دی. نور معلومات به دی را سره شریک کړي. جوړ په خیر. السلام علیکم وروره، ښه یاست؟ په خیر یاست؟ ژوندی اوسئ. نوم دی؟ نوم مې ذبیح الله. څونه وخت کېږي چې په دا کارخانه کې اخته یم؟ تقریبا د لید ما 4 کاله کېږي زه د لې اخته یم په دغه کارخانه کې. 4 کاله؟ 4 کاله بله. څو وظیفه لرې؟ زه دلته د ډیزاینونه زه ور جوړوم. ډیزاینکار یې زه یم. مهم کس دی؟ مهم کس یې زه یم. مهم کس په لاس راغلی دی. که چیرې مو زما یو داسې ډیزاین په نظر کې دی چې بیخي تا نه لیدلی او نه دې جوړ کړی، جوړولی سې؟ انشاءالله جوړولی سو. جوړېږي. دا راته ووایه د کارخانې په اړه به راسو. کارخانه کې څو ماشینان فعالیت لري؟ کارخانه کې تقریبا 10 ماشینه فعالیت لري. 10 ماشین؟ 10 ماشینه بلې وه. د 10 ماشینانو سره څو کارګر په دې کارخانه کې د سره اخته دي؟ تقریبا هر ماشین چې دی 2 کارګره لري، یو د شپې شفت دی بل د ورځې شفت دی. 24 ساعته اخته؟ 24 ساعته اخته وي. په میاشت کې یوه ورځ کارخانه رخصتي لري، هغه بیا په هغه ورځ کې بندېږي کارخانه. نور 24 ساعته کارخانه فعال. دا ماشینان مو د کوم ځای راوړي دي؟ دا ماشینان خو ګرده د چین راځي، د چین مو راوړي دي. د چین څخه؟ او دا بیا فرق لري غټ او کوچک یا ګرده یو رقم دي؟ یا فرق لري. 12 سیټه ماشینان هم راځي چې 12 غاړې جوړوي، 15 هم راځي او 20 ډم راځي. څه سره څونه؟ موږ سره 12 سیټ هم شته، 15 سیټ هم شته او 20 ډم شته. او په وخت کې څو غاړې جوړي؟
دا نو په کار پورې اړه لري د کمې غاړې کار چې ډېر وي هغه نو په 14 ساعته کې راوځي د ځینو غاړو کار لږ هغه په 12 ساعته کې هم راوځي بلې وه په 12 ساعته کې په 12 ساعته کې وه مخکې مې وویله لیدونکو چې لاسي غاړې کلونه وخت نیسي یوه غاړه یې او ټکنالوژي دونه مخته تللې ده چې د هغه لاسي غاړې رقم یې در جوړوي په ضرب کې د 12 ساعته مکمله غاړه در جوړي 12 ثانیې غاړې دا غاړه تاسو ته په څو تمامیږي او بازار یې څنګه دی دا خو نو ریټونه فرق کوي و د ریټ ویل خو نو دلته مناسب نه دي چې موږ ووایو و ریټونه هغه ما چې غاړه راپورته کړه غاړه په څو راکوئ که مفته راکوئ هغه تا ته د هغسې په تحفه کې درکوو ټول مودان بس هغه تحفه ده جوړه ده که نه ده و جوړه ده کار خلاص دی داسې زما پر ډیزاین باندې رخ سوې ده دغه خیاطیه سوې ده یا خیاطیه نه ده سوې کاشکې خیاطي سوې وای څو کارګر د سره اخته دي ستاسو سره نو 10 کارګر اخته دي یوازې په ماشینانو کې اشپز جلا دی چوکیدار جلا دی ډیزاین کار خو نو زه خپله یم هر بخش دغه کارګر جلا دی دا کارخانه څونه وخت کېږي چې فعالیت لري دې کارخانې تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي 15 کالو کې تقریبا 20 کسان ستاسو سره اخته دي او کوم ولایتونو ته د غاړې د ځکایا تر اوسه مو ولایتونو نه دي کور کړي ولایتونه د جنوبي غرب ولایتونو ته خو ټولو ته ځي او د شمالي ولایتونه لکه کندهار او د نور ولایتونو ته دا هم کله غاړې استو مینوال د دې غاړو پر کم زیات مینوال په کم ځای کې زیات مینوال نو ګره د جنوبي غرب ولایتونه دي جنوب غرب ولایتونه هغه د شمالي یا مشرقي ولایتونو کې نشته هغه داسې غاړې نه اغوندي هغه ګرده یا پټي والا غاړې دي یا نوک والا غاړې دي نوک والا غاړې ته بیا څه شوی دا خو پتنوسي غاړه ده نوک والا خو داسې چې دلته لاندې نوک ولري دا یو بغل کالري غاړه بیا څنګه ده هغه مابینځ کې چې پټۍ لري هغه کالر چې مابینځ ته راولي داسې کالري غاړې یوازې جوړوئ او که یا ټوله پتنوسي دي موږ دا ډېری غاړې چې دي ګرده پتنوسي دي پخوا کالري و نوکي جوړېدل هغه اوس دلته په جنوبي غرب ولایتونو کې څوک نه خوښوي اوس ګرده پتنوسي جوړوي بازار مو کتلی دی چې دلته مینوال نه لري رانیونکي نه لري هغه مو کتلی دی هغه مینوال نه لري چې څوک اډر راکړي هغه هم ورجوړوو او اوس خو نه دا پروګرامونه څه ناڅه ختم شوي دي پخوا به مثلا د خبرې چې دغه ملګرو به یو ځای مراسم و یا د واده مراسم به یا بل مراسم به ټولو به په یوه رقم غاړې اغوستلې هغه اوس دا اډرونه اوس درکول کېږي که یا هغه اډرونه اوس راکول کېږي هغه که د یوې غاړې څه نیولې در 100 غاړو پورې هغه موږ ورجوړولی شو که 100 غاړې 100 انډوالان یو هم یې ورجوړولی شو مشکل نه لري 100 انډوالان دا به نو داسې کار نه وي 100 انډوالان ولري که یا ستا نو ستا ولې نسته نو دا خو به نو واده نه سم دا به د امباني د زوی واده بیا د ځان نه جوړ کړي 100 کاسه دی خالي انډوالان جوړي دا راته ووایه چې څنګه دی کاروبار مو څنګه دی بازار مو څنګه دی د غاړو دا ماشاءالله ښه دی کاروبار ښه دی څه په پلان کې ورته لري په راتلونکي کې په راتلونکي کې موږ د هغه پلان لرو چې ماشینان نور ډېر کړو شهریانو ته تر دا ښه خدمت وکړو ښه وسایه کړو اوس به د خیره سره بله خپرونه په کمپیوټري ښایسته غاړه کې دغه کوم درته وکړم چې څنګه خوند را سره کوي ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې اخري پیغام دې څه دی اخري پیغام یې دا دی د ګرانو ښاریانو څخه چې د خپل د هیواد تولیداتو ته وده ورکړي د پردي کلتور څخه ځان وساتي د خپل هیواد بیکاره ځوانان چې دي هغه پر کار باندې وګزاري خپل په هیواد کې سرمایه ګزاري وکړي ډېره مننه ژوندی اوسې قدرمنو لیدونکو تاسو را سره ولیدله د غاړو جوړولو کارخانه ډېر ماشینان دي او ډېر ځوانانو سره په کار اخته دي او دلته چې جوړیږي دا جوړېدی هم په انچیکه ډول جوړیږي ډیزاین مو ولیدی چې په څه ډول ډیزاینیږي
لیدونکو اخ کارخانه سول ومو لیدله چې څه ډول ماشینان وه څنګه هغه رغول یې کوله یا ګنډل یې کوله. دلته دا یو بل ځای دی چې دلته دغه اغاړې چې جوړیږي بیا دلته دغه کېږي دغه پخې مخې جنجلا کېږي او تو پر تېرېږي سختېږي که چېرې تاسو یو جمله دې ورته لري. او دې خواته خیاط هم ناست دی د خیاط سره به هم وغږېږو او دلته به راسو د کټایي والا هو کټایي والا ته به راز د کټایي والا سره به وغږېږو. جوړ په خیر خیر اوسې ستل من څه شی جوړه خیرات دی ژوندی اوسې خیر اوسې. نوم دی نوم علي احمد دی. علي احمد جانه د کټایي خو په خیاطي کې ډېره زور غواړي. د هغه د کالو کټایي کوي که یا فقط د غاړو د ډیزاین ده؟ یا فقط د غاړو د ډیزاین لپاره. د بله کټایي چې نه دی زده؟ بل کټایي مې هم زده هغه بیا د کالو لپاره ده او دا کټایي چې ده د غاړو لپاره. د غاړو لپاره د هغه اندازې ته معلومېږي چې پر دا باید دا خپلې اندازې لري هر شی. که دې کوچنۍ کړه بیا څه چم کوي؟ هغه خو غټ خپل اندازې لري او کوچني غاړې خپل اندازې لري خپل ناپونه لري. خپل ناپونه لري. دا خو تور ټوکر څوکر دا و اوس بیا بل ټوکر هم دغه ګنډې که یا یا نور رقم ټوکران ګنډه ما رقم مخته راځي د ورځې. څونه وخت کار کوې د سهار څه در ماښامه خپل وخت لرې؟ سهار پر 7 بجې راځم بیا ماښام پر 7 بجې ځم 12 ساعته کار. 12 ساعته؟ 12 ساعته. تعلیم چې کړی دی؟ تعلیم یې ویل څه کړی یو څه در څومره صنفه؟ داسې 5م 6م صنف پورې مې کړی. 5م 6م دا یې 5 شپږ دا یې 11 صنف یا خالي شپږ خالي شپږ ټول 5 شپږ دي یاد کړه. داسې کړی. نو چې شپږم وبوله ضرب ضرباني دې زده ده؟ اول څه مې زده ده. ته د اوه ضرب ضرباني ووایه. یو اوه هغه اوه دوه اوه څوارلس درې اوه یوویشت څلور اوه اته ویشت او پنځه اوه پنځه دېرش شپږ اوه دوه څلوېښت اته اوه نهه څلوېښت اوه نهه څلوېښت او اته اوه دا یې شپږ پنځوس او نهه اوه څلور شپېته او لس اوه اویا. ما هم کومک سره وکړي. ما هم لږ زده ده ډېر نه پکښې استاد خو خیر. تر اوسه چې په دغه کټکاري کې دا کټینګ چې کوې په دې کې د غلطي کړې ده؟ خامخا راځي که غلطي بیا مسؤل کس یا استاد څه درته وایي؟ هغه کوم دونه مشکل نه جوړوي. ماش خو به نه درڅه کاټي کسر ماش یا ماش نه کاټي. داسې نه چې یو وخت یو کټۍ خرابه کړې بیا دې یو ځای پټه کړې چې ماش رسه یا هغه مشکل نشته ماش نه کاټي. ډېره مننه ژوندی اوسې. او دې خواته به راسو خیاط هم مخته دی هم ګنډل کوي چې دی بیا څه شي ګنډې. جوړ په خیر استاد صاحب بخیر از خیر و خیرات ته شه. ژوندی اوسې. نوم دی؟ نوم یې غمی دی. غمی جانه د غمی نوم چې اصلي نوم دی؟ یا اصلي نوم فضل محمد دی. غمی چا در باندې ایښی دی؟ دا خپلې مور باندې ایښی د نازه او د نازه سره. نو د هغه د غمی کارونه کوې که یا؟ ولې نه بلکل مور نازه یې؟ هغه پخوا چې به موږ پیسې ګټلې په کوچنیوالي باندې نو نو باره به یو دوی یو پنجې یو لسۍ چې پیدا کړي مور به راسه واخیستې ول د واده دپاره زرین تلتک درته جوړومه. هغه زرین تلتک دی چې په 80 لکه راته تمام سوی دی. ته هم پیسې ورکوې د زرین تلتک دپاره؟ خو زه چې بیا صدرې وکاږم اختیار زما د مور دی. دا رښتیا وایې؟ بلکل رښتیا. داسې نه چې هلته ماښام چې صدرۍ بالښت لاندې کړي یا هغه هلته هغه پر جوالګیر ځړېږي. د صدرۍ اختیار خو ستا د مور دی د پیسو ډکې که تشي یا جب خلک پشکې کې بلا د غونې چې زموږ بسېږي. واده چې کړی دی؟ یا واده مې نه دی کړی. ولې؟ او ستا پر لاس باندې د اف ان نوشته دی. د اف ان څه معنی؟ دا خو نو د اول تورې چې په انګلیش کې دا د دوه انډوالانو نومان مالته کښېږي په ما ډېر ګران دی. انډوالانو؟ ستا نوم چیش دی؟ فضل محمد. فضل محمد. دا یو خو فضل محمد سو هو دا ان څوک سو؟ دا نثار دی. نثار احمد. نثار جانه ستا ګرانښت دلته معلومېږي پر غمي باندې څونه پر ګران یې. او دلته څه کار کوې ته؟ دلته زه کارخانې خیاطي کوم. خیاطي کوې؟ څنګه خیاطي کوې؟ د کالي ګنډې که یا فقط مازې د غاړو د مشلول کوې د ټوکرانو؟ د غاړو مشلول کوم. هر ماشین ځان خپل اندازه لري د هغه ماشین په مطابق یې زه جوړوم. ورجوړوې؟ ته څونه وخت کار کوې؟ ما انشاءالله 3 کاله کېږي د دې اخته. 3 کاله؟ ماشاءالله ډېر استاد به یې و انشاءالله په شي کې مشکل یو وخت د ډېر بېکاره سه ملګري چې هم پر ځای یو نه یې د کټایي والا هم درسته تللی زمزمه یا ټپه یو شی د ځان سره وایه؟ یاره خو نه دی مې ویلی. ولې؟ بس زه خو چې بېکاره سمه کمپیوټر ته ناست یم د زمزمې د ځان سره زمزمې کوم. ته ولې زمزمې نه کوې؟ دا ستاسو ځای خو ماحول خو هم زمزمو ته داسې جوړ دی چې اوس ستاسو ځای راورسېږي
د سهار څه تر ماښامه پورې په زمزمې کو بس زه بیا داسې یم چې یوازې یم بس په سوچ په فکر کې بالا خپل کار کوم په کم سوچ کې تللی یې بس کله داسې بالانس په میله کې ناستم کله په میله ځای کې ورسره ناست یم هغه چې اخر سوچ ته راسې 4-5 دغه هغه څه شی بولي دا ګنډل چې خراب کړي یا هغه مشکل هغه کورته وګورم که نور ته انشاءالله رحمان زه به ښې کولی شم د میلې د جمعې په ورځ خو میلې ته ځې میلې ته کومو ځایو ته ځې برا خلیفه باید عینو مینې ته بس په کندهار کې چې دا ځای مې نه جرسه پاتې شوي چې زه جنې یم تللی د میلې ځای نو په کندهار کې داسې یو ځای به یې چې حتمن به درڅه پاتې شوی انشاءالله هغه نو خامخا پیسېږي دالې ته تللی یې دالې ته تللی بازي چې زده ده 3 رقم مې زده ده ما خو یو رقم بازي لیدلې ده 3 رقم بیا څه رقم ده یو داسې رقم دی یو داسې دی بل بیا دننه په اوبو کې دننه ورکېږي د اوبو د دننه دا جو مې زده ده دا خو غټ ټلنټ لري هغه مې زده او مخکې د خپرونې چې راته وویله چې مرکه مې درسره کول تا زما انګلیسي هم څه نه څه زده ده یا 2 ما د مې بي سي څه یې زده خو 2 نه دی ای بي سي څو تورې ده ای بي سي والله حقه چې څو تورې خو یې زده مې ده ښه ته ای بي سي راته وایه A B C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z اوهو دا خو در شاو او دا اول تورې چې هم زده جاوه څو تورې چې دا اول تورې ما زم دغه باب شکر ایستلی دا خو دا اول تورې نه چې کوښه چې خو دا دغه څخه ما را ایستلی چې دا دغه نومان دغه معنا لري اول تورې خو 5 چې A O U بل چیز دی ولا هغه د اول تورې مې ان شاء الله نه ما درته ول بل نه ما پیسې مې ما میرځه ولا کڅتر توام دا مننه ژوندې وسه د خپل کار وکړه یو څه مکافه در سره وکړه بخښه مشکل نشته ورته هیڅ مشکل نشته ژوندې وسه قدرمن لیدونکو ماشاءالله دلته ځوانان اخته دي لکه مخکې چې مسؤل کس ویل چې دلې 20 کس زیات کم ورسره اخته دي را بسو دلته دغه غاړې چې جوړیږي در ماشین ووځي بیا نو دغه کس څه پکوي د ده سره به زه ورسره کښېنم جوړ په خیر ځوانه سړی مڅه څنګه په خیر یې ژوندی اوسې ستا نوم څه دی اختر محمد اختر محمد جانه دا څه پکوي دا غاړې دا غاړې پاکوو بارې بیا وتکوو کتوو یې څه پاکوي یې څنګه پاکوي چې دغه تارونه د مابین زوت ورته کاوي ښه دغه پخې چې کړي دا پخې باره چې نیسته کوي اوه ته څونه وخت کېږي چې اخته زه داسې یو 15 میاشتې کېږي ستا کار خو د نورو څه اسانه دی که یا سخت دی ډېر ساده ده ښه ساعت په دې تېر پر شي ټول ساده د ورځې څو غاړې جوړولی سې د ورځې یو نیم سل 130 دانې داسې غاړې راوځي راوځي او څه چې در لاسې باسې څو دانې باسې د هغه یو نیم سل 130 دانې یې ښه د دې کار په چکاجي جنې اخیستی که یا معاش باندې یا په معاش باندې ښه په معاش باندې ولاړې خپله چې څه رقم غاړه اغوستې ده کمپیوټري ده که لاسي ده یا لاسي ده ښه لاسي ده واده چې کړی دی یا نو چا در جوړه کړې ده چې واده چې نه دی کړی خور نه جوړه کړې او خدای پاک چې د خور غم نور کوي خور خو نو مهربانه ده وه د مور څخه دوامه وایي خور ډېره مهربانه داسې لاسي غاړې در جوړه کړې ده ته به هم په نازېږې ولې کمپیوټري نه اغوندې کمپیوټري غاړه خو اوس مې دونه وخت نه کېږي چې د دې راغلي په اختر کې ورته نیاز چې دی چې یو څو دانې ځینې واخلې هوه وایي ښه پلان کې ورته لرې ښه اوتکاري بیا څنګه اوتکاري بیا هغه یو کوي اوتکاري دواړه کوو خو د ده کار بیا جلا دی زما کار جلا دی لیدونکو هلته به ورسو جوړ په خیر ځوان سلام سرور څنګه شه په خیر خیرات شروع دی وسې تا خو داسې کلیوالي سټایل کړی دی هغه وریښتان دې ښه پر مخ ورته رایله کړي دي رختینه پر هغه چیرې پرته ده رختینه څټ باندې سار چې راځو د وریښتان دغه منځوو ته کښېنو شوق دې دی یا شوق څنګه ستا تخلص چې دی سیلاب چې تخلص دی هغه د سیلاب په رقم سټایل چې هم کړی دی دغه دی هغه زموږ چې په یو وخت په مکتب کې یا په کلي کې یا مثلا په ځای کې داسې یو سټایل بیا کړی و باره به موږ ورته وویل چې کومه خانه لرې نه اوس ته کم څنګه په زور کې نامي یې په کاروبار کې نامي یې په خبرو کې نامي یې په چیز کې نامیتوب لرې په کاروبار کې فرق څه کې په زور کې په زور کې هم جنګ دې در اوسه کړی دی یا جنګ نه دی کړی یاره زه چې هم ډېر جنګونه به دې کړي جنګ نه دی کړی څنګه دی ستا کاروبار څنګه دی صحیح بخته یو ته څه وظیفه اجرا کوې زه مکتبوم د کوم کاري کوم ښه دا پوښې او دا شیان دي دا تارونه دا شیان کوم مې کتبوم
کاکا دا تخم سوړ دی نو دا څنګه کار ځینې اخلي بیا بیا پر بیسې دوس توس بیا د خو څه اوس ما پاکه وبره بیا کو اخري ر بیا سکت بس ډیره مننه ژوندی اوسئ بس چې د خپل کار کوې دا ستا دپاره دا نامیتوب دی چې باید خپل کار وکړې او د ټولو ځوانانو دپاره دا نامیتوب دی چې خپل د ورځې راووځي په کار پسې ماښام لاړ شي د خپلې کورنۍ سره خپله شپه تېره کړي او د جمعې په ورځ میله وکړي قدرمنو لیدونکو دا کارخانه خو مو راسره تعقیب کړه ټوله چې هر یوه خپله وظیفه درلودله او هر یوه خپله وظیفه کوله یو څه ناڅه مو ګپ شپ هم سره ولګوئ د دوی د نه خسته کېدو په خاطر او ستاسو د نه خسته کېدو په خاطر نو قدرمنو لیدونکو راپسو دا غاړې به وګورو الوکوزې هم راوړې دي زما خبره په خوله کې وڅوله نو هغه بیا وروسته وڅښو خو دغه ډیزاین دی زه به یې پلا دلته کامرې ته ځان برابر کړم دا یو ډیزاین دی د مسعود کس سره به بیرته وغږېږو ته راسه بیا ستړی مه سې خیلی اوسې ژوندی اوسې ته دا غاړې راپورته کوه او دا غاړې نوم راته اخله چې دا پر کوم ډیزاین جوړه ده او د چا دپاره جوړه ده دا غاړه چې ده دا نوی ډیزاین دی د اوس نوي ځوانانو دپاره مو جوړه کړې ده یو خو عام خاص په دغه ډیزاینو کې ایراتی ډیزاین راځي دغه د ایراتی ډیزاین دی دا ایراتي ته ورته دی خو ایراتی نه دی ښه ایراتی ته ورته دی ایراتی ته غونډه اوږد دی برداره دی دا د ایراتیانو پر اندازه جوړ زه خو فکر کوم چې دا د سپلاس جوړه سوې ده دونه ښایسته یې جوړه کړې ده او که زما نیت سو د خیر سره یو څو دانې حتمن رانیسمه دا خو یو ډیزاین بل ډیزاین بل ډیزاین هم راسره وګورئ دا هم چې سړی ورته وګوري څوک نسي ویلی چې دا چې کمپیوټر دی دا خو بیخي نازک نازک کار پر سوی دی بلې وه ښه ته دا کیمره را نږدې کړه دا کار به یې پلا تاسو وګورئ لیدونکو بیخي نازک نازک کار دی یعنې ته چې فکر لا نسي کولی چې دونه نازک کار دی او بیا چې ماشین یې دا خو تا خو نرخ یې نسو ویلی یا نرخ یې نسو ویلی در څو پورې اندازه لرئ هغه نو د یوه کاله څه نیولې بیا زه در غټ انسان پورې دا ګرده راسره شته ټولې درسره ټوله راسره شته او دا خو نو هغه لاسې ته ورته هغه زمان چې په ودو کې اغوندي و د هغه ډیزاینونه دي دا هغه ډیزاینونه دي مخکې چې مې درته ویلي وه په اناونس کې دا ډیزاینونه دي په هغه کې بیا څو ډوله ډیزاین سره تاسو جوړوئ په دې کارخانه کې ډیزاینونه خو بیخي ډېر دي تقریبا چې زه د خپل ډیزاینو حساب درکړم در 300 ډیزاینو اوړي چې ما خپله جوړ کړي دي 300 ډیزاین او مخکې مې ورته وویل هلته کارخانه کې مال چې څه زما ستا په فکر کې نه او ستا ماشین هم در اوسه نه ډیزاین کړي زه داسې ډیزاین درته راوړم خو ته داسې په ډاډ راته وویل ډیزاین جوړېږي اوه بلې وه بل سره کوم ډیزاین لري داسې یو انتیکه ډیزاین یې چې در اوسه په کندهار ښار کې چا نه یې اغوستی یو ډیزاین مو هلته موږ دغه کړی دی د ماشین کې شاته چې دغه جنې وکړله هغه یو ډیزاین نوی و تر اوسه بازار ته نه دی وړاندې شوی دا هم ښایسته ډیزاین دی ماشاءالله لیدونکو دا غاړه ده د دې غاړې اغوستل بیا جلا خوند لري کله چې دا غاړه اغوستې او په بازار کې روان یې بیا ناکه چمونه به درسه کېږي چې ما دا رقم غاړه اغوستې ده پر دې غاړه باندې جلا شو کېږي جلا خیال کېږي زه چې دا ساده غاړه واغوندم لا غټ کېږم په دا بازار کې زه چې وم در ما څخه پورته بل څوک نشته دا نوی ډیزاین چې تر اوسه بازار ته نه دی وړاندې شوی لیدونکو دا واقعا ښایسته ډیزاین او ښایسته تارونه داسې ډارک رقمه دی یوه رقمه دی و تور ټکور یې تور دی او نور رنګونه یې فرق سره کوي دا نو تر اوسه بازار ته نه دی وړاندې شوی د هغه یې اوله غاړه ده زما دپاره جوړ شوی دی که یا د نور دپاره هم ستا دپاره دی هم د نورو دپاره دی مننه چې هره غاړه دا نوی ډیزاین دی لیدونکو او ډېر ښایسته ډیزاین دی په کامر کې به جلا خوند لري خو مخامخ بیا جلا کله چې واغوستل سي او بیا نو د جمعې په ورځ دا میلو ځایه ته ولاړ سي هغه پلاستیکي چوکیانې در سره یو دا کې عکسونه واخلئ جلا خوند کوي او یا میلمستیا یې چې مثلا یو میلمستیا ته ولاړ سي او داسې کالي در سره داسې کالي مو اغوستي لستوڼي هم ورسره دي لستوڼي هم لري لستوڼي هم لري د لستوڼي سره بیا دا غاړه جلا خوند کوي لستوڼي نو اوس در کار لاندې دي که نه هغه مې هم درته راسره کوله بلې وه دا خو نوی ډیزاین دی اول یې تا اغوندې که یا بازار ته عرضه کوې
نو دا خو په نصیب پورې اړه لري که اول ما واغوستله که مې بازار ته عرضه کړه ته ما دې بس چې په نظر کې ورته لرې دا څه خبره ده دا څه رقم دی دی بیا ګوټونه یې فرق کوي رنګ یې هغه دی ښه رنګ یې هغه دی کار یې هغه دی فقط ګوټونه دي ګوټونه مو بدل کړي دي دا هم ښه خوند کوي ولا دا هم ښه سنګینه رنګ دی او ډېر ښایسته رنګ دی ته رانږدې که دلته هم بیخي میده کار سوی دی میده کار سوی دی او دا په ماشین کېږي اصلا مخکې مې وویله چې دا خلکو په تارو کول پخوا ستنو تار و حساب واوه حساب یې ورته درلودی چې حساب به ځینې غلط سو بیا د سر ګرده غاړه به خرابه کړله ګرده غاړه بیا خرابه سول په حساب سره کار کېږي او دا ماشین ټکنالوژي دونه پرمختللې ده ډېره مننه ژوندی اوسې مننه ستاسو د کور مو آباد خیر اوسې ډېره مننه قدرمنو لیدونکو دا غاړې وې دا غاړې د دود او کلتور سره هم ډېر داسې نږدې دي یعنې ګر سره په دود او کلتور کې راځي د جنوب غرب او زه خصوصا د کندهار خلک د هلمند او د روزګان خلک اوس مشرقي شمالي دا خوا هم نیولې ده او د هغه څخه وروسته په امریکا کې امریکایي هېوادونو کې اروپایي هېوادونو کې هم د دې غاړو بازار ډېر سوی دی اصلا ما داسې یو راپور هم لیدلی دی چې کله د هغه ځای خلک ځي یو میلمستیا ته نو کندهاري غاړې اغوندي نو خپل دود او کلتور ډېر ښه خوند کوي او داسې غاړې چې بیا واغوندې ډېر ښه خوند کوي قدرمنو لیدونکو دا د غاړو کارخانه وه او د دې غاړو په اړه معلومات تاسو ترلاسه کړل دربلې دا ښایستې خپرونې چې زه منیر فیصل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکئ پر لوی الله مو سپارم پاته وخت مو نیکمرغه زما افغانستان د سره سبسکرایب کوئ لایک یې کوئ او زنګوله کښېکاږئ